السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د درود شریف خزانه عرش عظیم دی ولا یکون لصلاته منتهى دون العرش. علماء کرام فرمایي وای د درود شریف منتها او پای هغه عرش دی. په عرش کې د درود شریف خزانه ده. په ورځ د قیامت چې حساب و کتاب شروع سي دغه د درود شریف خزانه ملائکه راوړي ویې غوړي. نو ځکه بعضې روایتو کې راځي چې یو امتي به ګناهونه ډېر وي نیکۍ به کمې وي. نو بیا به غږ وسي چې د دغه امتي حسنات یې کمې دي ګناهونه یې ډېر دي عملنامه د درود شریف یې راوړي. درود شریف جلا لیکل کېږي، جلا خزانه یې ده، جلا ځای دی د جمع کېدلو. نو بیا به هغه کتابونه و هغه الواح ورق یې د درود شریف راوړي. دا د نیکیو په تله کې به کښېږدي، هغه ګناهونه به لږ سي نیکۍ به ډېر سي. درود شریف جلا ملایکې لیکي او جلا خزانه یې ده. نور اعمال نیک اعمال صالحه اعمال که سړی کوي د هغه کرام الکاتبین کې د راسته اوږې ملک هغه لیکي. ګناهونه دي او که ناروا کارونه انسان کوي هغه د چپه اوږې ملایکه یې لیکي. نو الله جل جلاله د درود شریف اهمیت موږ ته په هغه آیات مبارکه کې راښولی دي چې وایي زه او ملایکې درود شریف وایو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. که دغه ځای ته موږ فکر وکړو چې الله په امر کړي یو، الله راته وایي مؤمنانو درود ووایه سلام ووایست. که دې ځای ته موږ فکر وکړو چې الله جل جلاله خپله او د الله جل جلاله په مخلوق کې چې ډېر مخلوق دی هغه ملائکې زیات مخلوق دی. د نور مخلوق یوه حصه که ملائکې نه حصې جوړېږي، نه حصې ملائکې دي، یوه حصه دا نور مخلوق دی. هغه تقسیم ما درته کړی دی چې په نور مخلوق کې موږ بیا څومره حصه راځو. نو ټولې ملائکې درود شریف وایي. نو دغه درود شریف چې د امتي له خولې څخه راوځي صلی الله علیه وسلم موږ تاسو پر مځکه ګرځو او یا په تیاره کې په هوا ګرځو، تر مځکې ورلوړ یو تر اسمان راکښته یو 15,000 فوټه به موږ ته له مځکې څخه لوړ په تیاره کې. نو خو ډېر خلک په تیاره کې نه وي، ډېر خلک په مځکه یا په اوبو کې یا نو چې هر ځای ته درود شریف ووایه دا درود شریف پورته کېږي ځي. د اسمان او د مځکې په مابینځ کې چې د 500 کلو مسافه ده دا هم پرې کوي. بیا د هر اسمان څخه امت پنډوالی د 500 کلو اندازه ده دا هم پرې کوي. بیا زه او اسمانو په مابینځ کې بیا د 500 کلو اندازه ارتفاع و لوړوالی و جګوالی سره سته دا هم پرې کوي. له هغه بعد چې بیا عرش عظیم چیرې دی هغه ته ځان رسي. نو لا تمروا بملک دغه درود شریف چې تیریږي چې پر هره ملائکه باندې دغه درود شریف ځي. ملائکه د درود شریف صورت ویني، د درود شریف خوشبويي حس کوي. ملائکې څه وایي؟ صلوا علی قائلها درود ووایاست غږ وکړي هغه ملائکه پر دا نورو ملائکو باندې وایي تاسو دغه ویونکي باندې درود ووایاست کما صلی علی نبی محمد صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه تاسې پر دغه ویونکي باندې درود ووایاست. د ملائکو درود زموږ په حق کې استغفار دی، طلب د بخښنې دی. هغه ملائکه داسې دعا موږ ته کوي اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه. الله رحم ور باندې وکړه، مغفرت ولره وکړه، ګناهونه ور معاف کړه، هغه څه چې کړي دي تر هغه ور تېر شه. نو په یوه درود کې څونه نیکۍ موږ ته راغلي. دا چې نور روایتونه ما په فضایل درود کې درته ویلي دي چې یو وار درود ویل د 10 رحمتو سبب جوړېږي. الله 10 رحمت پر موږ نازلوي، 10 نیکۍ په عملنامه کې راته لیکل کېږي، 10 ګناهونه مو معاف کړول کېږي.
دا 3 ګټې چې حساب کې 10 جوړېږي. نو 3 واره دغه 10 راځي. 10 نیکۍ، 10 رحمت، 10 ګناهونه معافېدل، یعنې 10 ګټې موږ لاسته راوړلې. یوه ګناه چې په ورځ د قیامت یا په قبر کې، دا قبر هم قیامت صغرا دی، کوچنی قیامت ورته ویل سوی دی، ځکه خو له دنیا د تعلق ختم سي، اوس د جنت او د دوزخ په مابینځ کې چې هر طرف ته که په ژوند کې اعمالو هغه ته به ځي. په قبر کې که یو انسان ته ووایي چې یوه ګناه ستا د عمل نامې څخه ایسته کوو، یعنې الله جل جلاله ورته وایي یا ملایکې ورته ووایي چې یوه ګناه در معافوو، په ژوند کې چې ستا څونه جایداد و هغه به ته خیرته یې. نو که د دنیا ټوله سره زر وي او د یو نفر وي او په قبر کې ده ته اختیار ورکول چې دی به وایي هغه زما متروکه پاته سوې دنیا چې سره زر دي او ټوله مخ د مځکې سره زر دي، زما د هغه به زه له ځانه جلا کړم، خو دا یوه ګناه دې مې ختم کړول سي. یا چې په قبر کې یوه نیکي یو چا ته ووایي چې در کوم یې دنیا او ما فیها ټوله سره زر وي راکوی دی به یوه. د عبادت په قدر به موږ په قبر کې پوهېږو. دلته خو موږ شهواتو باندې را باندې غالبه سوي دي، دلته خو موږ د شیطان په لمن کې ولیدلي یو. د طاعت او د عبادت اهمیت نه را معلومېږي، د درود شریف برکت نه را معلومېږي. نو دا چې په یوه درود باندې 10 لاسته راوړنې لري، 10 رحمت، 10 نیکۍ او 10 ګناهونه معافېدل، دا خو هلته یې لکه دا خو زموږ تی سرمایه ده، هغه پټه ګټه ده. دلته چې درود شریف ستا له خولې څخه پورته سو اسمانو ته ځي، نو څونه ملایکې به وي چې د الله جل جلاله مخلوق که راواخه په دې ټول مخلوق کې یوه حصه نور مخلوق دی، نه حصې ملایکې دي، نو به څونه ډېرې. دا ستا درود شریف چې اسمانو ته ځي، نو څونه ملایکو باندې به دا درود شریف تېرېږي. دا ټولې ملایکې ستا په حق کې دا دعا کوي چې الله رحم باندې وکړه، الله یې وبخښه. دا ټول برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د آدم علیه السلام ونیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څه امتونه راغلي دي، د هغو عبادتونه قطع سوي دي. د هغو صرف قرآن کې یاداشت مشته، ستا په حدیثو کې یاداشت شته. خو دغه امت مرحومه تر قیامته پورې که هر وخت قیامت راغلی، 100 کاله بعد راغلی، 1000 کاله بعد راغلی، تر هغه وخت پورې د دې امت اعمال سته، اعمال یې داسې سته چې زه ورته دعا وکړو الله ټول مسلمانانو وبخښي چې زموږ امت وفات سوی دی، هغو ته دغه رسېږي. موږ ته داسې دعا وکړو په دغه ختمو کې چې خدایه ثواب یې ټول امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسوي، هغو ته ثوابونه رسېږي. موږ خیر الامم یو، خیر د امتو یو. دا څومره احسان الله جل جلاله راباندې کړی دی چې په یوه درود شریف باندې د 7 اسمانو حتی تر رازونه پورې ملایکې موږ ته دعاوې کوي. په دنیا کې خو موږ یو نیک سړی، یو ښه سړی، بزرګ ته چې ورسو ملاقات یې ورسو په دې نیت چې موږ یې دعا راته وکړي. نو چې د نیک سړي دعا موږ واخیسته، څونه په ځان باندې خوشحالي وي چې پلانکي شیخ صاحب، پلانکي پیر صاحب، پلانکي خلیفه صاحب ما ته دعا وکوله. او دا چې په هره ثانیه کې، په هر سکند کې، په هر ساعت کې، په هره دقیقه کې ته د ملایکو دعا لاسته راوړې، په دغه کې لږ فکر و سوچ وکړي. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په ځای درود بیان واورو او عمل ورباندې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا بیان کوم، ته چیرې؟ نو ژر راسه بیا زه ځم. دلته مې د مسجد نه یو نفر راغوښتی و، د مسجد د کار دپاره یې پیسې غوښتي، ما راسه دربکړه، زه بیا مې یو سفر درلودی، نو دی په تلوار راغلم، په مسجد کې اخته وم چې مال په ځای درود بیان نه سي راسه پاته، ځکه په منطقه کې بیا انټرنېټ کار نه کوي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په ځای درود په غور واورو، عمل ورباندې وکړو، او الله دې له موږ څخه قبول کړي. په دغه ستړیا کې هم موږ
فضایل درود بیان کوو پرې احسان نه اچوو ستې احسان پر ځان ډېر بولو دا ستې برکت دی چې زموږ باعث پر ما باعث شوي یاست د دې چې زه فضایل درود درته بیان کړم نو که ته یې نه اورېدلی نو بیا ما چاته کوو کتابونه له فضایلو څخه ډک دي نو دا چې ته یې اورې زه د دغه ته پر ما باعث یاست نو ځکه زه فضایل درود بیان کوم راته په مسجد په خټو اخته وم ستړی هم وم هغه نفر ته مې وویل مانځه به ولاړ سم راځه بیا چې راسه زه به پیسې درکړم بیا زه سفر لرم الله دې زموږ څخه فضایل درود بیان قبول کړي الله دې مسجد راڅخه قبول کړي الله دې مسجد د جنت سره راته وګرځي راځئ د آخرت خواته مخ کړو دا اوس مې هغه نفر ته ویل مال په مسجد کې مدرسه به ارسیسي جوړ کړو پخه به یې جوړ کړو ځکه مال خدای وس ماته راکړي دوم چاته هم بیا پر واچو درېیم به هم پر وګېږي حافظان دې ډېر ما نیت چې 2000 لپازه جوړ کړم یو د نجونو یو د هلکانو دا به د آخرت سرمایه وي الله دې په ژوند کې نه مارکېټ راکړي نه دې الله جل جلاله په ژوند کې بازارونه راکړي الله دې په ژوند کې توفیق راکړي چې مساجد راڅه پاتې شي مساجد مو خلکو ته پاتې شي په دنیا کې آخرت لاسته راوړي په آخرت کې بیا آخرت نه ګټل کېږي په دنیا کې وګټي نو مسجد ته یې څه بیان وکړي مال مرګ په ژوند سته مدرسه په پخه جوړه کړو چې بیا دوم چت ته که ضرورت شو برابر نو بیا له سره چې ورکچایي نو بیا مال دوباره به مصرف نه راځي چې بیا کچا ځای نه ړو پوخ پورته کوو مسجد خو ما الحمدلله پوخ شروع کړی نو بیا ده راته وویل و دا د خیر کار دی الله دې سر ته ورسي یو پرون یو سړی راغلی 2 پارسله سیمټې راوړي نو تر هغه وخته نه کړي دا د مسجد په کار کې استعمال کړي نو مال استعمالوي او توغ ټیکهدار یې دی نه بیا ته په د مولوي صاحب باندې حساب کړي ول ما زه ټیکهدار نه یم زه انډیوال یم دغسې په دا کار کې کومک ورسره کوم چې دی نه زه دلې حاضر یم مال الله دې خیر ورکړي چې په دغه خلکو کې دونه احساس پیدا شو چې دا 2 پارسله سیمټ یې راوړه که نه مال موږ په 2 پارسله کار نه کېږي موږ 3000 پارسله رانیولي دي هغه اوس را ختم سوي دي نور به رانسو نو د خیر ارادې په ځان کې پیدا کړي هغه که څه هم د 1 پارسل سیمټ وي د 2 پارسلو سیمټ وي د ټول مسجد په دې چا په وس نه یې نو د خیر په کارو کې همت کوشش وکړي نصفها یو څلوېښت الدر الممدود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته